د ټول لومبه هجرت چې دی کنه دا ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ کړی دی. ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ د ټول لومبه هجرت دا کړی دی او هجرت داسې آسان کار نه وخا دا ګران کارو. د ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ بیبي وا ام سلمه رضی الله تعالی عنها او د دوی یو زوی او دغه نوم سلمه. دوی یو هجرت ښځې او خاوند دواړو حبشې تم او بیا د حبشې نه چې راغلو نو دویم هجرت مدینې منورې ته وکړو. نو دا ابو سلمه رضی الله تعالی او د دې ښځې خاوند ډېر عجیبه وه. دوی دواړه په یو بل مین هم ډېره زیاته مینه وه د دې ابو سلمه او د ام سلمه رضی الله تعالی. یو ځل دواړه ناست نو د ام سلمه رضی الله تعالی ته څه وایي دا ښځې ورته وایي ای ابو سلمه د خپل خاوند وایي راځه نن یو خبره کوو. وایي خبره دا کوو که نه کو چېرته زه مړه شوم ستانه مخکې که نه نو ته به زما نه وروستو بله ښځه او که ته زما نه مخکې مړ شوې که نه نو زه به بل خاوند نه کومه چې جنت کې دغه دوه دا مشوره. نو د ابو سلمه رضی الله تعالی ته څه فرمایي دا خاوند یې ورته وایي ای ام سلمه که ته مړه شوې زما نه مخکې که نه نو دا مې در سره واده ده چې زه به بله ښځه دا مې سره واده ده چې زه به بله ښځه نه کومه. خو که زه ستا نه مخکې مړ شومه نو ته بل خاوند ځکه چې ته ښځه یې نو په تا به ډېر تنګ وخت تېرېږي بیا نو زما دا فرضو نه شي چې زما د مرګ نه پس ته تنګ ژوند تېر ته ښځه یې ته زنانه یې نو ستا ژوند به ډېر لنډ تنګ وي زما نه بغیر نو ته ځان له خاوند وکړه چې ژوند دې لنډ تنګ نه وي. او ها زه سړی یم زما بلې ښځې ته ستا نه پس ضرورت نشته. دومره یو بل سره مینه وه. نو کله چې دې ښځې خاوند هجرت کوو مدینې منورې ته نو د ابو سلمه رضی الله تعالی چې روانېدو نو دا خپله ښځه ام سلمه یې ځان سره روانه کړه. نو د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د کور خلک چې موږ د ده خرګنۍ چې کومه وه هغه راپاڅېدل چې موږ د خپله خور څه په تا خرڅه کړې خو نه مخکې د ځان سره حبشې ته به وسته او اوس دې مدینې ته روانه کړه چې په خپله چېرته ګرځې خو دا به ځان سره نه بي. نو ښځه یې پاتې کړه. ام سلمه رضی الله تعالی فرمایي ما چغې والې چې زه د خاوند سره ځم وي دوی زه د لاسو نه ونیوم په زور یې په راښکلو راښکلو کور ته بوستم چې د سره به نه ځم چې پاتې کړم خپل د غېږې ماشوم را سره و. په دې کې د ابو سلمه زما چې کومه خرګنۍ وه ابو سلمه رضی الله زما د خاوند کم خاندان چې و هغې راغې وی چې تاسو زمونږ د هلک نه جینۍ پاتې کړه دا بچی ورسره زمونږ دی. وی زما د غېږې نه هغوی ماشوم به وستو. وی یو کال به ما په کور کې جړل نو چې سار به شو زه به په مکه کې بار ته راووتم سارا ته به لاړم نو په سارا کې به د کیکرو د بوټو د لاندې ناست وم ما به چغې والې جړل مې په خپل خاوند پسې چې خاوند رانه مدینې ته لاړ او بچی رانه دوی به وستو ما په سارا کې وی جړل. یو کال په دې طریقه تیر شو. په هغې سارا کې یو سړي په ما نظر شو ما ته وی چې خورې ته ولې جاړې ما ورته زه په خپل خاوند پسې جاړم. وایي چې ستا خاوند کوم ځای دی؟ ما چې مدینې ته تللی دوی پسې ما پرېږدي نه. هغه زه د لاس را ونیوم را روانه یې کړم. زما د پلرګنۍ کور چې کوم هغوی ته چې ظالمانو په دې ولې ظلم کوئ چې دا په خپل خاوند پسې خفه ده پرېږدئ چې ځي مدینې منورې ته که نه. هغوی ورته وایي چې زه زموږ اجازت ته یې بوځه پسې که زما پس خرګنۍ پسې راغې چې دې له دا ماشوم ورکوي د غېږه ماشوم دی تاسو ته کور ته راوستی وایي ماشوم یې رالم راکړو. وایي زه په اوښ سواره شوم مدینې منورې ته یوازې روانه شوم. الله سوچ وکړئ هغه لږ مزل نه دی تقریبا 4.5 کیلومتره مزل دی. په اوښ ناست یم د غېږې ماشوم را سره دی په اوښ ناست یم یوازې په دې غرمه کې روان یم. چې د تنعیم یو مقام ته ویل کېږي تنعیم چې هغې ته ورسېدم که نه نو په دغې ځای کې دغلته یو مقام دی 2 میله فاصلې سره وي هلته کې یو تن عثمان ابن طلحه هغه څه په دې اوښ یوازې ولیدم ما ته وایي چې خورې څه کوې پېژندم یې که نه خو یو علاقه کې پاتې کېدو ما ته وایي چې ام سلمه څه کوې ما ورته وایي چې زه په خاوند پسې ځم ما ته وایي چې څوک دي در سره یوازې ما ورته وایي چې لا والله الا الله و بني هذا نه ما سره خو څوک نشته دی قسم په الله ما سره هېڅوک نشته لا هېڅوک را سره نشته والله یو را سره الله تبارک وتعالی دی لا والله قسم په الله ما سره هېڅوک نشته الا الله یو را سره الله دی و بني هذا دا وړوکی بچی مې د غېږې دی ما سره څوک نشته یوازې روانه یم. عثمان ابن طلحه چې زما دا خبره واورېده که نه قسم په الله ما سره یو الله دی یو مې دا بچی دی هېڅوک را سره نشته. هغه داسې غریب نیولی شو د سترګو کې اوښکې رالې ګوره کافر دی لا ایمان یې نه دی راوړی ښه عثمان ابن طلحه رضی الله عنه په دغې ټایم کې لا ایمان نه دی راوړی د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې او د اوښ د موار ته یې لاس کو داسې او د اوښ نه مخکې روان شو وی ته به وی چې ستړی به شو داسې نو یې اوښ به یې پکېنه او ما ته به چې خورې کوزه شتې وی زه به د اوښ نه کوزه شوم او یې اوښ به یې بووستو یو ځای کې به یې وتړه ځان له به د ونې په سوري سملاستو نو بیا به یې اوښ راوستو ما ته به یې کېناستو زما نه به لرې لاړه خوا به یې مخ کو وی ما ته به یې چې اوښ ته وخېجه اوس کافر دی لا ښه زه به چې اوښ ته وختم هغه بیا د اوښ موار ونیو 4.5 کیلومتره لار عثمان ابن طلحه پیدل واله او دی په اوښ باندې
وی چې کله موږ مدینه منورې ته نږدې شو کنه او د قبا علاقې د ونې منې داسې ښکاره شوه، د آبادي ښکاره شوه، نو یې ما ته یې وویلو چې ستا خاوند په دې کلي کې پاتې کېږي دغلته به یې ومومي او زه په وخت باندې دغې ځای ته لاړه شه. او زه هلته رالم او عثمان ابن طلحه د دغې ځای نه پیدل مکې ته واپس لاړ. الله ام سلمه رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله د عثمان ابن طلحه په شانتي شریف انسان مې لا تر اوسه پورې نه دی لیدلی، داسې نیکمل انسان لا ما نه دی لیدلی کافر او د دې بدله ولا بیا الله تبارک وتعالی وروم کړه د عثمان ابن طلحه بیا وروسته مسلمان شوی هم دی، ایمان یې راوړو بیا کنه. هغه زمانه داسې و چې د کفارو په زړه کې هم دومره حیا او غیرت او عزت و. پردی زنانه د مکې نه روانې په اوښ باندې مدینې منورې ته رسئ 4.5 کیلومتره پیدل سفر کې خو هغې دې زنانه ته به برندي کتلي، کافر د ایمان یې نه دی راوړی. راشي اوښ ورته کښېنئ وایي وخېجه ورته په خپله دې سیټ ته لاړ شي ودرېږي، چې کله اوښ ته وخېجي بیا راشي موار ونیسي او پیدل ترې روان شي. هغې زمانې په کفارو کې هم دومره حیا او عزت و غیرت و پکې. الله تبارک وتعالی زموږ د ټولو حیا او عزت او غیرت نصیب کړي. نن سبا مسلمان کم حد ته رسېدلی دی، د یو مسلمان په بل مسلمان دومره اعتماد شته چې زما دا خور لور به د دې کور نه دی کور ته په عزت بوځي. په بل مسلمان اعتماد پاتې شوی دی، دا زما په ګاونډ کې پاتې کېږي، زه به نه یم دی به زما د کور حفاظت وکړي. دومره اعتماد د مسلمان په مسلمان نه دی پاتې شوی. ولې نه دی پاتې شوی؟ ځکه دا مسلمان د اعتماد دی نه نن سبا دی نه، حقیقت دا دی. نو دا ولې موږ دې حد ته رسېدلي یو؟ دا موږ کمې بې حیایۍ ته رسېدلي یو؟ هر انسان له دا پکار دی چې پردی زنانه ته وګوري د دې زنانم خاوند شته، د دې زنانم زما په شان غیرتي رور شته، د دې زنانم زما په شانتې غیرتي پلار شته دی. د کومې خور ته چې زه په بد نظر ګورم نو د دې رور کو خبر شه به څومره خفه کېږي، کو زما خور ته څوک په غلط نظر وګوري زه به څومره خفه کېږم. ولې دا فکر موږ نه راولو؟ دا کومه زنانه چې ما سره خبرې کوي په موبایل کوي په ټلیفون کوي په بله طریقه کوي ووایه په ذهن کې که نه وایه که زما خور لور د چا سره کوي زه خبر شم زما په کوم حالت خیر دی دا قمقله ده نه پوهېږي. نن مسلمان د اعتماد نه دی پاتې شوی، خشیت الهی نه دی پاتې شوی، د الله نه یره نه ده پاتې شوی. معاشره به هله سمیږي چې کله موږ په ذهن کې دا خبره راولو چې الله ما اینی، الله زما خبرې اوري، زه په توره تیاره کې ما په توره کوټه کې ما په یوازې ځای کې ما د ټولې دنیا نه پټ شم خو د الله نه به څنګه پټېږم. چې کله دا فکر موږ ته راغی که نه چې ما الله اینی ما الله اوري چېرته به هم د دې انسان نه ګناه ونه شي، چېرته به ګناه ونه شي. خو مسله دا ده چې دا د ژبې خبره ده او زړه نه ده تسلیم کړي. چې کله زړه دا تسلیم کړه که نه چې ما الله اینی الله ما اوري بیا به چېرته هم دا انسان ګناه ونه کړي. خو دا موږ په ژبه وایو الله ما اینی او الله ما ګوري او بیا چې یووالی شو بیا په ګناه باندې دغه کو. نو خبره مې دا کوله چې دا عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي زه د مدینې منورې ته ورسولم خو ماته یې په بره باندې نه دي کتلي. نو لومبې هجرت بیا ام سلمه او ابو سلمه رضی الله تعالی عنه کړی مدینې منورې ته تللي دي. بیا یو صحابي د عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام له راغی وی د الله پاکه پیغمبره خلک هجرت کوي نو زه هم هجرت وکړم مدینې منورې ته. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل او عمره ته هم هجرت کولی شي. وی د الله پاکه پیغمبره دا خلک خو په پټه پټه ځي نو زه به هم ځم په پټه باندې. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل او عمره په پټه وځه خو مدینې منورې ته ځان ورسوه. وی زه خو په پټه نه ځم، زه خو په پټه نه ځم. نو نبی علیه السلام یې څه کوې؟ بس زه یو کار کوم، توره یې راواخسته او لاړه خانه کعبې نه یې طواف وکړو او چې طواف یې وکړو نو دا توره یې د تیکې نه راویستې او کړس یې وله ورکړو. ای خلکو ما ته وګورئ زه عمر یم که څوک مې نه پېژنئ نو زه څوک یم؟ زه عمر یم که څوک مې پېژنئ خو پېژنئ مې، که څوک مې نه پېژنئ وګورئ ما ته زه عمر ابن خطاب یم. ورته وایي نو موږ دې پېژنو که نو څه چل دی؟ مدینې منورې ته روان یم هجرت کومه که په چا کې طاقت یې مخې له راشئ، که په چا کې زور یې ما منع کوي نو مخې له راشئ. عمر هجرت له روان دی ځکه چې خلک به په پټه د مکې نه وته که نه نو د داسې هجرت وکړو. عمر له بیا مخې له څوک ورتلو، مخې له څوک نشو ورتلی، لاړ دم هجرت وکړو. بهرحال د نبي علیه السلام د هجرت واقع به انشاءالله پر روانو جمعه باندې کوو. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. مطلب مې دا د سیرت د بیانولو مقصد دا دی چې دا اسلام موږ ته په ډېرو مصیبتونو را رسېدلی دی،
په دې کې ښځه خاوند جدا شوي دي، په دې کې د غېږو ماشومان جدا شوي دي، په دې کې د زنانو یو خپه په یو وخت پورې بل خپه په بل وخت پورې تړلې شوې ده، یو خوا روان کړی شوی بل خوا روان کړی شوی، په منځ دوه ټوټې شوي دي. دا موږ ته داسې نه دی را رسېدلی. نن چې موږ د ایمان او د اسلام خبره کوو که نه، نو چې موږ دا خبره وکړو یاره دین اسلام قرباني غواړي، یاره د چندې ضرورت دی، جومات رغېږي، مدرسه رغېږي، نو موږ په جیب کې ګورو نو 10 روپۍ پکې وګورو، نو موږ وایو دا پکې ور واچوه. ټیک شو. نو زما بچی چې هر سهار ځي نو د 500 نه کمې نه وړي، نو موږ وایو موږ په دین اسلام مین یو. نو بیا چې د ګیرې خبره راشي که نه چې ګیره پرېږدی دا د نبي علیه الصلاة وسلام سنت دی، نه دی یاره دا خو ګران کار دی، ورګه مشوره به پکې وکړو.